الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمندو محترمو یورور پختنه کړې ده چې کله ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د کوروالي ممانعت تر کومه وخته دی، تر څو وخته پورې د هغې سره کوروالي جواز نه لري. محترمه ستاسې په جواب کې به ووایم چې د کومې میرمنې ماشوم پیدا سي نو د هغې لپاره د نفاس موده د زیات څخه زیات 40 ورځې ده. که چیرې یوې میرمنې ته په دې موده کې وینه پرله پسې راځي نو د هغې خاوند تر 40 ورځو پورې د هغې سره کوروالي نسي کولی، کور سره په دغه شپو کې حرامه ده. چې کله یې 40 ورځې پوره سوې د هغې وروسته ورته کوروالي جایزه ده. چونکې د نفاس کمه موده، کم مقدار د هغې اندازه نسته، نو که چیرې یوه میرمن تر 40 ورځو مخکې پاکه سي، وینه یې بنده سي، مثال د ماشوم د پیدایش څخه په 20 باندې یا 25 یا 30 باندې وینه بنده سي، زنانه غسل وکوي، نو بیا د هغې وروسته ورسره صحبت کوروالي کول جایزه ده. او بدبختانه هغه ورور دا هم زیاته کړې ده چې که څوک د خپلې میرمنې سره د نفاس په شپو کې کوروالي وکوي نو د هغې دپاره څه کول پکار دي؟ محترمه د هغې دپاره توبه او استغفار ویل لازمي دي، او په دې باندې چې پوه سي چې دا حرام کار دی نو په آینده کې به حتما لازمي په نفاس کې او په حیض کې د کوروالي څخه اجتناب او پرهیز کوي. خو بیا هم د هغې وروسته مستحبه دا ده چې یو څه خیرات، یو څه صدقه وکوي. که یې ډېره وکړله ډېر شه، که یې ډېره نه په وسه 1000 افغانۍ یا 1500 کالداري، داسې یو څه اندازه روپۍ دي صدقه کړي. انشاءالله الرحمن الله رب العزت به مغفرت ورته وکوي. الدر المختار على هامش رد المحتار باب الحیض جلد اول صفحه 202. البحر الرائق باب الحیض جلد اول صفحه 213. أخوكم في الله حكيم الله الصابر الحنفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.